دا اوس په هلته به محفلونه ورته نیول شوي چې اصل الله راولي. تر اوسه پورې به مخې د همسایه نه دی لیدلی. دا به ځي د پاکستان په پانتنو کې په مکتبو کې به ځي او پنجابیانو تر لاس په کته پورته کړي. دا په دې ټوکه چې د خبرې وکړې یعنې ورکې که بس دا وطن ولاکه جوړ شي پوه شوې. دا به همدغه پاکستان هم دا غواړي. پاکستان درته وایي چې که د مریض وم ما ته بیا رالېږي ځکه ما په شبخانو مصرفونه کړي، ما پانتنو مصرفونه کړي، ما په مکتبو دا د پاکستان تر پزې پورې په قرض کې غرق ته. ولې غرق ته؟ په خپلو مکتبو په خپل په دې ټوکه چې د خبرې وکړې یعنې ورکې که بس دا وطن ولاکه جوړ شي پوه شوې. دا به همدغه پاکستان هم دا غواړي. پاکستان درته وایي چې که د مریض وم ما ته بیا رالېږي ځکه ما په شبخانو مصرفونه کړي، ما پانتنو مصرفونه کړي، ما په مکتبو دا د پاکستان تر پزې پورې په قرض کې غرق ته. ولې غرق ته؟ په خپلو مکتبو په خپلو پانتنو په خپلو شبخانو په خپلو ډاکټرانو یې خرچې کړي دي. هغه غواړي چې ستا په هېواد کې د هر سیستم جوړ شي. درته وایي چې ورور راځه تعلیم دې رالېږم، که دې پیغله وه که ښایسته وه کاره کم ما ته بیا رالېږي، که دې وروره مریض وم ما ته بیا رالېږي. ته دې واک ته نه لرې وروره چې ته په خپل هېواد کې دا کارونه وکړي. او پر دې باندې خو مونږ خو سر خلاصېږي. یو سړی خو په پټو سترګو روان وي. مونږ اته 9 کاله د جهان مملکتونه مو لیدل. د جهان پر سیاست باندې به دغونه سر خلاصېږي. مه کوئ داسې، خدای ته وګورئ. ولې داسې والله چې مونږ نن مې دونه خوا بدوله چې بیخي دا ژوند ماته خوند نه راکوي. خپله زه به هېڅ هم نه وایم. تاسې خپله دې جنکیانو ته وګورئ. دا نورې بیخي مه حسابوئ. دغه جنکیان د یو ډله دلته ولاړ دي. تا ته وګورم دا زموږ د خوندو غوجې دي، ګلانو غوندې دي. که دا پنجابیان والله چې هغه ځان داسې مولیان وایي هغه به هم یاره په بده سترګه ورته ګوري. ولې خپلې خوندې منډې یعنې د موږ تاسې عزت و غیرت ټول به هغه ګوره د یو سړي کورنۍ د یو سړي غیرت د کورنۍ هغه په ناموس باندې ده په خور و په لور. دا چې بې عزته شوله څه خبره ختمه شوه. په عزت کې پاتې څه شی شو؟ مننه. دا شاه جهان ورته به ټیم ورکړو لږ لمبر به د ټولې ملګرو ته وغږېږي. سلام پاچا صاحب محترم به شما و به عزیزایی که برنامه زیبایتان تماشا داره. خدا کنه کلتان صحتمند باشین. تشکر برادر. بخیر آمدید. راجع به دخترای افغان که به افغانستان فرستاده میشه به خاطر تعلیم دانش، درست است؟ موضوعتان همیست فکر کنم. همین سلام برادر که ما چی کردیم 50 سال ما د بدبختی هستیم. امی از که چی است دخترها روان میکنم به تعلیم به پاکستان. پاچا صاحب محترم، در این شک نیست که افغانستان کشور مشترک افغان است و هر قوم و هر ملت که درش زندگی میکنه افغان نامیده میشه، بغیر یک چند محدود مردمای یا چند محدود فامیلایی که نه بیرق افغانستان قبول داره، نه اسمش قبول داره، نه نام نه اقوام هیچ چیز قبول نداره. واقعا این جای افسوس است که دخترای با عزت و با آبروی ما، با شرف ما با پاکستان به خاطر تعلیم و تربیت فرستاده میشه. این بسیار جای افسوس است. پاکستانی که 5 میلیون دخترایش امروز تن فروشی میکنه، دو پاکستان دخترای پاک افغانستان نباید فرستاده شود. دخترای پنجابی ها رسایل که در چین تقریبا 7 میلیونش تن فروشی میکنه. امروز چطور پاکستان میخواد خود کشور اسلامی خطاب میکنه و افغانستان بسیار یک کشور غیر اسلامی خطاب میکنه و مکتبا را به واسطه ایسای پاکستان بسته کرده، پوهنتونا را بسته کرده. یعنی بسیار جای افسوس است. ما شما باید اتحاد و اتفاق داشته باشیم، به یک تکبیر و صدا کنیم. اینمی خود تیک تاک میتونه خیلی چیزا را تغییر بده. از او جمله اگر هر جوان افغان بخیزه همچو کارهای طالبا را مانع شد و واقعا یک جای میگیره. در این شک نیست که طالبا در بین طالبا باز مردمایی هست که ضد این کارهایی هست که به پاکستان فرستاده شد. و از او جمله اگر ما و شما ببینیم خود مجاهد صاحب که است برخلاف بعضی چیزاست. سعید ازلک بیدیم چی تا از بیرزنگ بام مهربانی. پاچا صاحب عرضم به حضور شما که باید ما و شما اتحاد داشته باشیم، اتفاق داشته باشیم، وابسته به یکی دیگه باید باشیم، یکی دیگه را در آغوش بگیریم که امروز سیل کنین در افغانستان چی یک حالت و چی جهالت روان است.
ببینیم ما دمی کشور ما و شما خود ما در جنگ به دنیا آمدیم، در جنگ بزرگ شدیم و در جنگ همی دنیا را به همیشه ترک خواهد کردیم که واقعا خیلی جای افسوس است. چرا حق و حقوق دخترها اوجا پایمال است؟ چرا ما یک دست نمیشیم؟ چرا ما وابسته نمیشیم یکی به دیگر؟ چرا همچو اشخاص را ما واگدارای کشور میسازیم؟ تشکر برادر، بسیار تشکر. خبره دا ده چې ورونو اتحاد نور څنګه وزیر خبره کوي، رئیس خبره کوي، ولس خبره کوي، نور خلک خبره کوي، علما وایي چې د اسلام د ټول هر څه په حساب باندې د دې لورګانو حق دی. ټول ولس په تعلیم باندې تقریبا متفق دی، ټول ولس. که دا اوس هم ته پوښتنه وکړي چې هغه مخالفین یې هم د 95% نه زیات خلک په افغانستان کې تعلیم غواړي، نو ولس په اتفاق دی، په اتحاد دی په دې معامله کې. مګر هم چاته لګي بیا زه داسې کارونه کوم چې زه بیا داسې هېواد ته لیږم چې بېادبي دې ما پې سهار او ماښام ورته موږ ټول پیغورونه ورکوو چې تا کې خو هیله منډۍ ده، تا کې فحشا ده، تا کې د کفر قانون دی، تا کې دا دی دا دی دا دی. زه چې یم زه وروره مړانه لرم، زه دغه لرم، سه مهربانه د احمدشاه بابا تاریخ لرم، زه سه مهربانه داسې یم هغسې یم، او بیا د هغې هېواد ته خپل لورګانې لیږم. دا کم غیرت دی؟ والله کې هغه پنجابی چې موږ ورته لنګمار وي او لنګمار او ورته چې اسلام ورته موږ رسولی، والله کې هغې هم داسې کار وکړي. افغانستان ته کم از کم والله کې ورته دغه راولېږي، ایوب ته به یې راولېږي، نور دین ته به یې راولېږي، مګر قسم دی که افغانستان ته یې راولېږي. موږ څنګه موږ کم سره همکار کوو؟ مهرباني وکړه دا ورور د چا نمبر دی؟ افغان ورور ستا نمبر دی، مهرباني وکړه ذاکر افغان سلام شي. باچا صاحب سلامونه، نیکې هیلې احترامات ټولو ته ملګرو ته. باچا صاحب زه کته غاړې پښتونخوا پښتونستان یم، نو غواړم چې خپل نظر خو که ستاسو اجازه وي، ځکه چې بعضې زموږ دلته ملګري وایي چې تاسو حق نه لرئ که نه، حالانکې زموږ دپاره خو لر او بر دا یو دی. خو که ستاسو اجازه وي زه به پرې یو خبره وروره زه به درته یو خبره وکړم. لر او بر یوه افغان خاوره ده، یو افغانان دي، یوې پښتو ده، یوې کلچر دی، یوې تاریخ دی، یوې مړانه ده. الله دا یو قوم پیدا کړي، دا یو قوم پیدا کړی دی، افغان دی، پښتون دی. نو چې د هغې کې اوس موږ وایو چې ته حق نه لرې او ته حق لرې، ته د هر یو پښتونخوا پښتون نه هغې خبره پرېږده، هغه خبره درته کومه. د ښکته پښتونخوا هر یو پښتون افغان دی، هر یو پښتون افغان دی، هر یو حق لري چې د افغانستان په موضوع باندې وغږېږي. خو داسې سړي ته موږ دغه نه ورکوو چې هغه د ISI د پاکستان د پوځ سره یا د پاکستان د نظام سره ولاړ وي، د هغې صفت کې هغې خلکو ته موږ اجازت نه ورکوو. مهرباني. مننه باچا صاحب. ړمبی خو زه په دغې خلکو زه چې ما دلته کې د پاکستان نوم وانهوستو نو پوه شه چې زه دغه خلک بیخي تسلیمام نه، دغه نوم زه نه غواړم، ځکه ما دلته کې پښتونستان وي او پښتونخوا مې وي. خو زه باچا صاحب ستاسو نه هم ګیله لرم او ځکه راوختم، ځکه چې تاسو هم دغه امارات دغه خلک اوس چې په تاسو باندې دغلته دي دغه سپورټر یې تاسو او دغه تسلیموئ، نو بیا تاسو دلته کې ګیله م کوئ د دغې خلکو نه. په کار دا ده چې موږ ستاسو نه په خپله ګیله ولرو، ځکه چې دغه خلک بالکل تاسو په خپله هم سپورټ کوئ. نو دغه خلک دا اوس چې دغه خورکۍ پاکستان زه به اول د دې وضاحت درکړم، اول به دې وضاحت درکړم. ګوره موږ دلته نه دي ویلي چې موږ ښه کارونو ته ښه کارونه وي، بد کارونو ته بد کارونه وي. ته په افغانستان کې اوس جنګ غواړې؟ زه د جنګ خبره نه کوم. نه زما خبره ته لږ خالي تا نه ته افغانستان کې جنګ غواړې یا یا نه؟ خو زما افغانستان کې وکې د خبره، زما افغانستان کې جنګ نه غواړم. ته په افغانستان کې د نجونو تعلیم غواړې، زه هم غواړم. زه په افغانستان کې قانون اساسي، د ملي بیرغ، ملي سرود، کار اهلي کار ته پر غواړي، دا زه هم غواړم، ته هم غواړې. زما ستا څه فرق دی؟ نور خو موږ د چي سپورټ نه دی کړی، په دغه باندې خو روزانه موږ نیوکې کوو په دې شیانو باندې. نو اوس ډېر په بخښنه باندې زموږ نه مشر یم او ډېر ښه پوه یې زموږ نه، خو چې کم تاسو پوه یې په کم خلک تاسو سپورټ کوئ هغه ته پوه یې چې هغه په غلطه دی او غلط کارونه کوي. بیا چې غلط ویو که نه واوره افغان وروره، ګوره غلطو ته غلط ویو که نه،
که اوس دا سبا دا د تعلیم ایله کی کار اهل کار ته وسپاري قانون اساسي دا هر شی مسالې حل کی دې ته به موږ نه یو چې ښه کار دی کړی بالکل خو دا خو زما ستا خبره خو